افغان قوم داسې وخت هم په خپل تاریخ کې ثبت کړی دی چې یو وخت د اوږد مهال لپاره یې هیواد د دریو ګاونډیو ترمنځ ویشل سوی و. 14مه، 18مه او د 18مې زېږدیزې پیړۍ پیل داسې و چې افغانان د اسیا په مرکزي او سویلي برخه کې د یو ملي او خپلواک حکومت څخه بې برخې ول. شمالي سیمې د ماورالنهر د شیبانیانو، ختیځ یې د هند د مغولو دولت او لویدیځې سیمې د کندهار پورې د پارس د صفویانو په لاس کې وې. د مغولو پر ضد د ازادۍ ځینې تحریکونه پیل سوي وه، خو د افغان قوم د خپلې بې اتفاقۍ په وجه چې چندانې ښه پایلې نه ورکړل او نه وتوانېدل چې یو ثابت ملي او خپلواک دولت رامنځته کړي، مګر تحریکونو مغول وویرول او د ازادۍ غږ یې ور ورساوه. کندهار چې د مغولو او صفویانو د جګړو مرکز و، پای صفویان پر دې بریالي سوه چې کندهار په خپله ولکه کې واخلي. د 18مې زېږدیزې پیړۍ په پیل کې شاه حسین صفوي یو ګرجي والي ګرګین خان کندهار ته راولېږه. ګرګین اصلا عیسوي و خو سیاستاً مسلمان و. د کندهار والي چې وټاکل سو نو په کندهاریانو یې ظلم او ستم پیل کړ. میرویس څو ځلې د ګرګین خان شکایت وکړ چې دی زموږ ځوانان د غلامانو په توګه خپلې سیمې ته استوي او نجونې مو په زوره په نکاح کوي، خو د ده دا شکایتونو کومه چندانې پایله ورنه کړل. میرویس خان نیکه چې د ګرګین خان لخوا اصفهان ته د بندي په توګه لیږدول سوی و، د خپل پلان او ډیپلوماسۍ د استاد په توګه یې په صفوي دربار کې نفوذ پیدا کړ. د شاه حسین څخه یې د حج د فریضې د ادا کولو اجازه واخیسته او د هغه ځایه د شرعي فتوا په راوړلو سره اصفهان او بیا د صفوي باچا په خوښه کندهار ته واستول سو. کندهار ته یې په رسېدو د ټولو قومونو استازي راټول کړل. ګرګین یې وواژه، بیا یې د مشر ټاکلو لپاره د ټولو قومونو، پښتنو، هزارو او بلوچ په مشرۍ یو جرګه راغونډه کړل تر څو د ځان لپاره مشر وټاکي. جرګې همدا ستر تفکر خاوند حاجي میرویس خان نیکه غوره کړ او د ډېر وخت وروسته یې افغانان د یو دولت او مشر تر سوري لاندې راټول کړل. حاجي میرویس خان هوتک د شاه عالم خان هوتک او د نازو توخي نامتو زوی و. د افغانستان ستر مبارز مشر چې افغانان یې د ښه مشرتابه له کبله نیکه هم ګڼي، د شاه عالم خان هوتک زوی د کرم خان هوتک لمسی په کال 1473 زېږدیز کې په کندهار کې سترګې روڼې کړلې. دی په خټه هوتک و چې د غرغیو د ټبر یو سره پښه ګڼل کیږي. د دې ټبر ډېر وګړي په کلات، هرات او کندهار کې میشت دي. د میرویس خان نیکه مور یو غیرتمنه اتله یادیږي. د دغې غیرتمنې ښځې نوم نازو توخي وه چې د سلطان ملخي توخي لور وه. توخي هم له غرزیو له پشته یو شاخ دی. د دې پشت ډېره برخه وګړي په زابل کې میشت دي. د میرویس خان هوتک 3 وروڼه وه، هر یو یې عبدالعزیز خان هوتک، عبدالقادر خان هوتک او یحیی خان هوتک نومېدل. همداراز میرویس خان هوتک د جعفر خان ابدالي د پتمونې لور سره چې خانزاده نومېدل واده وکړ. د ژوند په 42م کال یعنې 1915 زېږدیز کال چې د دسمبر 25مه وه او د 1920 سپوږمیز کال سره چې د ذوالحجې 22مه کیږي، په کندهار کې له دې فاني نړۍ څخه وکوچېدی.
سلامونه نیکي دي دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او ښه صحت ولرئ. همراز یم د خزانې خپرونې د لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم او دوستانو د دې وارې مو کوشش کړی دی چې درته د یو په زړه پورې تاریخ په اړه معلومات درکړو د خزانې خپرونې د لارې. نو دوستانو واقعا نن چې مو کومه خپرونه کم تاریخ یا کومې خزانې ځانګړې کړې ده په زړه پورې او د افغانستان ویاړ خزانه یا تاریخ دی. نو نن ورځ به درته د ملي مشر حاجي میرویس خان نیکه په اړه به معلومات درکو، د هغه د کور، د هغه د اوسېدلو او د هغه د کلا په اړه به معلومات درکو او د هغه د اوسېدلو خونې، د هغه د اوسېدلو ځای او حتی د هغه د ډوډۍ خوړلو ځای به هم درته ښیو. نو په خپرونه کې را سره ملتیا وکړئ او په خپرونه کې به را سره د فرهنګ و هنر امیر عزیز احمد عزیز هم را سره یي، هغه به هم راته په زړه پورې معلومات راکړي. دوستانو لومړی معلومات به د کلا د دې دروازې څخه شروع کړو چې دا هم د هماغه وخت د کلا دروازه ده چې تر اوسه پورې پاتې ده. عزیز صاحب لومړی د دې دروازې څخه معلومات راکړي او وروسته بیا د کلا په اړه معلومات درکوو، د هماغه وخت د مسجد په اړه او د نورو ځایونو په اړه به هم د دغه ځای څخه معلومات شروع کړو. خو اوس به لومړی عزیز صاحب د دې دروازې څخه معلومات راته شروع کړي. باید ووایم چې نن د دغه تاریخي خپرونې په لړ کې د حاجي میرویس خان نیکه کلا ته راغلي یو. دا کلا د حاجي میرویس خان نیکه په ژوند کې جوړه سوې ده. حاجي میرویس خان نیکه د شاه عالم خان زوی چې مور یې نازو انا نومېدل، هغه هم د ډېر عالم او پوه ښځه وه چې دی یې د افغانستان او د افغانستان ترڅنګ په ټولو تاریخو باندې پوه کړی و او دغه ترڅنګ یې ټول دیني فرایض هم ور زده کړي وه. دا چې نازو انا د خپل قوم او ټبر مشره وه او خپل دغه زوی یې چې حاجي میرویس خان نیکه نومیږي، دا یې ډېر ښه روزلی و او ده ته یې هغه ملي روحیه ورکړې وه. نازو انا چې یو وخت بیده ده په خوب کې ویني چې حضرت بیت نیکه په خوب ورځي او ورته وایي چې نازو ستا څخه به یو وخت داسې زوی پیدا سي چې هغه به د وطن دین دپاره خدمت وکړي. هغو چې کله دی پیدا سو نو بیا ښه پرورش یې وکړي او په 6 کلنۍ کې ټول دیني احکام حاجي میرویس خان نیکه ته ور زده کړل. یعنې لومړنۍ استازه د حاجي میرویس خان نیکه د هم د خپله مور وه چې په ملي روحیه یې حاجي میرویس خان نیکه سمبال کړي. نو دا چې دغه لوی امپراتور یا دغه لوی شخصیت چې موږ داسې اوس پر کارنامو باندې غږېږو، د دوی دغه کارنامې چې تاریخونه ورباندې ډک دي او په زرینو خطو باندې نوشته دي. کله چې ګورګین راځي هرات ته او په هرات کې بیا راځي و دې سیمې ته حمله کوي، نو د سره 50,000 پوځ ورسره دي. کله چې ګورګین دې سیمې ته راځي دلته پښتانه په پوره غیرت ورته درېږي او ګورګین دلته وژني. د ګورګین وژل په همدغه سیمه کې شوي دي. کله چې ګورګین دلې پروت دی د ده وراره راځي، دی او د ده کوچنیان د ده ښځې بېرته ایران ته وړي. کله چې ګورجان چې هغه د ګورګین خاص خلک وه، هغه په دې تکل کې کېږي چې راسئ د میرویس نیکه څخه د ګورګین د وژلو کسات واخلو. بیا 50,000 پوځ سره برابر کړی دی، بیا پر دې سیمه باندې حمله کړې ده. کله چې دې سیمې ته یې وراره راغلی دی په ډېر خروش سره راغلی دی، هغه هم دلته خپله ککرۍ بایللې ده. یوازې د 50,000 پوځیانو څخه یا لښکره څخه یې یوازې 700 الا 800 کسان یې په دې بریالي شول چې بېرته پښې سپکې کړي. د میرویس نیکه بیوګرافي که موږ مطالعه کړو، یوازې پر موږ باندې 6 ځله ایرانیانو حملې کړي په پوره طاقت سره راغلي دي.
موږ په پوره طاقت سره په هغه پوره مېړانه سره دوی ته مات ورکړی دی. دوی مو تر پولې اړولي دي. نننۍ کلا چې دا تقریبا په 2 جریبه ساحه کې جوړه ده، دغه کلا دغه دیوالو همدغه دروازه زه ځان خوشبخته ګڼم چې د ننه څخه 308 کاله یا 9 کاله تر مخه پر دغه دروازه باندې میرویس خان نیکه ننوتلی دی. زه خوشبخته په دې یم چې پس ته 3 پیړۍ وروسته زه د تاریخي ابداتو امیر ټاکل کېږم او راځم د میرویس نیکه پر کارنامو باندې غږېږم. خوشبختي په دې کې ده چې دغه دروازه خپله د میرویس نیکه لاس ورڅخه لم سوی دی. دغه دروازه به څو ځله یا څو سوه یا څو زره وارې به میرویس نیکه خلاصه کړې او پیش کړي او تر اوسه پورې د میرویس نیکه روح په همدغه کلا کې ګرځي. دغه دیوالونه د میرویس نیکه روح یې لیدلی دی، د هغه چهره یې لیدلې ده او هغه د دغه دروازې څخه به چیرې دی وراوتی. د دې ترڅنګ د دې کلا ترڅنګ هغه د جرګو مرکو ځای هم همدلته موجود دی چې هغه ته به هم ورسو، پر هغه باندې هم خبرې وکړو چې کله به قومي مشران راغلله بیا به دوی د خپله کور راووتی او هغه د جرګې و مرکې ځای ته به ورغلی. دا چې میرویس خان نیکه څه رقم چهره درلودل، میرویس خان نیکه په کټ ډېر جګ سړی و، سپینه ږیره یې درلودله، اوږده سپینه ږیره یې درلودل او د دې ترڅنګ یو ډېر پولادي یا ډېر قوي اندام یې درلودی او پر د ده به ګرد عمر سپین کالي اغوستل او د دې ترڅنګ به یو پټو پر اوږو اچوي چې دا پټو به کله چې به دی جرګو مرکو ته تللی دغه پټو به د عامو خلکو په څېر اواروي او د خلکو سره بل ته کښېنستی پر پټو باندې. دا د میرویس خان نیکه هغه معرفت و چې درنو لیدونکو سره مو شریک کوي. خو اوس به ولاړ سو د میرویس نیکه کلا ته داخل چې د کلا څخه به هم ځینې برخې عکاسي کړو. اوس به پس ته 3 پیړۍ وروسته ما ورته ننوځو چې پر دغه لار باندې میرویس نیکه هم ننوتلی دی دا کور ته. نن ما ورته همدلته دا دی ننوځو. موږ د دې خاورې پښتانه یو یا د دې خاورې اتلان یو. دا د میرویس نیکه کارنامې وې چې نن په سرحداتو کې دشمن جرأت نشي کولی چې یو قدم رامخته سي. دا د دوی دغه کارنامې دي چې ولاړې دي، د دوی دا تاریخ دی چې نن دشمن دا جرأت نشي کولی. نو موږ باید د دوی کارنامې وساتو او د دوی پر خپل باندې پل کښېږدو. خوږو لیدونکو راغلي یو هغه خونه چې 300 کاله مخکې جوړه سوې ده او کیدای شي چې دلته میرویس خان نیکه کښېنستی او دا د هغه خاص خونه وه. عزیز صاحب د دې خونې په اړه لا زیات معلومات راکړي او ډېره جالبه خونه ده او ډېره جالبه جوړه سوې ده. ډېر ښه. همدغه خونه چې موږ او تاسو پکښې ولاړ یو دا د خونو په مابینځ کې د دې کلا چپه اړخ ته چپه ودانۍ دي چې ولاړې دي. دغه ودانۍ چې اوس هم په درست شکل سره پاته دي دا د همدغه میرویس خان نیکه د ورثې یو ډېر پیاوړی شخصیت ښاغلی رحمت الله خان چې اوس هم په دې کلا کې اوسېږي. د هغه په همت د هغه په ایمانداري همدغه د کلا دغه برخه دغه چې میرویس خان نیکه ورپسې کښېنستی دغه خونې د نړېدو څخه ساتلې دي. دغه سیستم چې دلته جوړ سوی دی دا شاوخوا
دا اول کوم بچیز خونې دي چې دوې برخې درلودلې. لومړنۍ چې خونې ته داخل سي دا د ناستې ځای د دې تر څنګ هاخوا ته په دغه خونه کې دننه یو بله تاریکه خونه ده چې هغه به د خوب یا استراحت لپاره او دغه خونې چې څلور په څلور کې دي یعنی که داسې کې اته په څلور کې راځي خو دا چې په مابینځ کې دیوال راغلی دی دیوال وال سوی دی دغه د دوه یوې خونې یوه خونې نیمه سوې ده چې په یوه برخه کې به استراحت کېدی بیجدی به او په دا بل اړخ کې به کښېنستې یا به مطالعه کوله یا به د خپل فامیل سره کښېناستو. دغه خونې چې څلور په څلور کې دي او دا ټوله په ګنبدي شکل سره جوړې سوي دي چې دغه معماري د کندهار خاصه معماري ده. دا د بخارایي صاحب د هندي صاحب د ایراني صاحب د دې څخه ماسیوه زموږ په شا کې ډېرې عابدې ډېر مساجد چې دي هغه د بخارایي صاحب څخه په لاس راغلي دي او ځینې ودانۍ چې شته چې هغه مغولي صاحب پکې کار شوی خو د میرویس نیکه کور یا د میرویس نیکه کلا یوازې او یوازې په کندهاري صاحب باندې جوړه. زموږ د کندهاري صاحب نمایندګي همدغه کلا کوي. دغه کلا چې په ټولې خونې په پوښښ شوي دي دا ټوله عمه چارکونجه خښته په ضربهیي شکل سره مشل سوي یا نصب سوي دي او د دې تر څنګ دغه اطاق ته ځینې تخچې ورکړي دي چې په همهغه وخت کې بکسونه و بستي و دا شان نه وه یا به صندوقان وه او یا به دغه تخچې وي. په دې تخچې کې به دوی هغه د خپل ضرورت وړ لوښي ابزار به ایښول دلته یا به کتابونه ایښوله یا به نور د کور ځینې سامانونه به دلته ایښول. خوشبختي په دې ځای کې ده چې دغه ساختمان چې درې پیړۍ ورباندې چیرې سوي دي دا د کندهار په تاریخ کې یا د کندهار د تاریخي عبیداتو لومړنۍ عبیده ده چې جوړه پاته ده. دغه عبیده د کندهار د زاړه ښار راوروسته چې هغه یو لرغونې عبیده ده تر هغه راوروسته په ټولو تاریخي عبیدو کې د دې تاریخ لوړ دی. یعنی د کندهار اصل معماري د همدغه سبز څخه معلومیږي چې پخوا کندهاري معماري په کوم شکل سره اوس چې د جوزا میاشت ده موږ په دې خونه کې ولاړ یو په دې خونه کې هېڅ پنکې ته اړتیا نه پیدا کېږي کولر ایسي ته هېڅ اړتیا نه پیدا کېږي یعنی دا دومره یخه ده چې یعنی دلته دا ګزاره کېدلی شي. نو دغه د اجمیر ویس خان نیکه د ناستې خونه وه او د دې تر څنګ هغه خونه چې وه هغه بیا د استراحت خونه وه. اوس په هغه دننه خونه چې ده چې دی به پکې بیجېدی یعنې اوس چې زه دا خونې ته ننوځم زما د بدن وریښتان شخ شخ ولاړ دي چې اوس هم د میرویس نیکه روح په همدغه کلا کې ګرځي. هغه جذبه چې میرویس خان یې که په خپله مفکوره کې درلودله هغه جذبه ټوله اوس همدلته زه انعکاس کوم یا منعکس کوم. خو زه د هغو کسانو څخه چې په همدغه کلا کې استوګن دي د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ سوي دي په درې پیړیو کې دوی د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ سوي دي بیا هم پر هغه سربیره دغه عبیده د تاریخ په توګه سره ساتلې. نو مهرباني عزیز صاحب دغه خونه چې تاسو یادوله چې دا د میرویس نیکه د خوب خونه وه دې ته به مو داخل سو دا د میرویس نیکه ما درته ویل چې دلته به دی کښېنستی کله چې به دی خسته سو یا به خوب غلبه ورباندې وکړله نو عموما سړی چې بیجېږي په یو تاریکه خونه کې بیجېږي. موږ داسې بیجېږو پردې ایله کوو دروازې تړو پردې ایله کوو او آرام چاپېریال ځان لپاره اماده کوو بیا بیجېږو. مګر په هغه وخت کې دې ته ضرورت نه و چې پرده ایله کله چې په دا خونې ته داخل سو خپله تاریکه وه په دې خونه کې نه دې کړکۍ نه درلودی خپله د استراحت لپاره اماده وه. نو اوس به د ستر ټولواک میرویس خان نیکه هغه خونې ته چې د ده وجود همدلته لمس سوی دی همدلته به ده خوب کاوه هغه خونې ته به ورننوتو.
خوږو لیدونکو مخکې مو هغه خونې ولیدل په کومه خونه کې چې حاجي میرویس خان نیکه اوسېدی د هغه د اوسېدو خونه وه د هغه تر څنګ یوه بله هماغسې د هغه وخت تاریخي خونه ده خو د هغې خونې او د دې خونې په جوړښت کې فرق شته د دې جوړښت جلا دی او هغه جلا دی ډېر ښه دا چې کندهاري اصیله معماري خپل ځان ته جلا سبک لري د سبکو نمونې دلته کار شوي دي ډېر ښه د میرویس نیکه خونه په یوه سبک باندې جوړه شوې ده دا بیا پر بل سبک باندې جوړه شوې د جې په تاخچو کې هغه لوړ یو سرتاخت درلودی دا بیا د سرتاخت پر ځای باندې لوړ تاخچې لري او ساختمان یې هم فرق کوي هلته یوازې ګنبدي شکل و یعنې دغه معماري معلومیږي چې موږ ګنبدي شکل معماري هم درلودل یا مو کولی سوای بې له کومه کمانې څخه موږ کوښښ کولی سو یعنې دا د هغه وخت د معمارۍ هغه پوخ هغه اصل سبک همدغه معماري ده یعنې ما درته وویله چې په کندهار کې د میرویس نیکه د کور بل تاریخي کلا نشته یعنې که موږ درته ووایو چې د احمدشاه بابا کور هغه د دې وروسته جوړ شوی د کندهار زوړ ښار یا د کندهار چارسو د دې وروسته جوړ شوی د کندهار تاریخي کلا د دې وروسته جوړ شوی عزیز صاحب دغه خونه بیا د نورو خونو په پرتله ډېره اوږده خونه ده او لوړم ده دا بیا کومه خونه ده او دا څنګه جوړه شوې ده ډېر ښه دا د میرویس نیکه د کلا یا د هغه برنډې د پای خونه ده چې دا یو ډېره اوږده خونه ده چې تقریبا دغسې 8 یا 9 متره ده همداسې 4 یا 5 متره ده دغه یوازې د میرویس نیکه د خاصو میلمنو لپاره د خاصو میلمنو لپاره دا یو ځانګړې خونه وه چې میرویس نیکه ته چې به کوم دوستان راغله د دوی د پامیر کوم دوستان به راغلله په همدغه خونه کې به دوی اوسېدل مثال لپاره میلمانه دا د میلمنو لپاره ځانګړې شوې ده عزیز صاحب د کلا تر څنګ یو مسجد دی دا تاریخي مسجد دی په څه نامه یادېږي دا مسجد او دا څه وخت جوړ شوی دی دا مسجد ډېر ښه د کلا تر څنګ د کلا سره جوخت دا کوچنی مسجد چې دلته په سرسبزه او شنه سیمه کې جوړ دی دا د خپله د لوی امپراتور حاجي میرویس خان نیکه د عبادت ځای و او دلته به دی راتلی د قومي مشرانو سره او دلته به راتلی د الله عبادت یې کاوه دغه ساختمان چې اوس ولاړ دی دا د همهغه وخت قدیمه ساختمان دی او اوسني کوم کار چې باندې شوی دی کوم ګچکاري ورته باندې شوی دی پلستر ورباندې شوی دی دغه پلستر په وروسته کې ورته وکړل شوی دی مګر د ساختمان هغه اصلي سبک کې همدغه په پخواني شکل باندې ولاړ دی خوږو کتونکو د مسجد تر څنګ یو کوچنی حجره ده چې ډېره کوچنۍ ده او دغه کوچنۍ حجره بیا ډېره یو کوچنۍ دروازه لري عزیز صاحب راته ووایي چې دغه کوچنۍ حجره په کومه موخه جوړه شوې وه د مسجد تر څنګ او دلته به څه کېدل ډېر ښه د کلا تر څنګ چې کوم د تاریخي مسجد دی د حاجي میرویس خان نیکه دغه مسجد په چپه اړخ کې تقریبا په 10 متره کې یو کوچنۍ حجره چې هغه 3 په 3 کې ده او یو ډېره کوچنۍ دروازه ورکول شوې ده دغه دروازه په دې موخه ورکول شوې وه چې د میرویس نیکه د جسامت چې میرویس نیکه یو ډېر جګ او ډېر قوي بدن یې درلودی نو د ده پر جسامت باندې جوړه شوې ده چې د الله د عبادت راوروسته چې کله بیا په جمع لمونځ ادا کوي نو بیا به دلته د خاص عبادت دپاره همدغه حجرې ته به تشریف راوړي د همدغه حجرې څخه به ووتي یا د همدغه خلوت ته به ووتي نو ملا بړی په جرګه کې به کښېنستي
او په هغه خبرې او مسائل چې په اسلام پورې اړه درلودله یا به د وطن دفاع وه په هغه کې یا به د اسلام څخه دفاع وه یا د مذهب څخه به دفاع وه بیا به په جرګه کې کښېنستی او په جرګه کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې کولې چې هغه د وطن په ګټه وي هغه د اسلام په ګټه وي. خوږو دوستانو راغلي یو هغه ځای ته چې دلته به حاجي میرویس خان نیکه غونډې درلودې یا به مجلس و د قوم د مشرانو سره. نو عزیز صاحب لا معلومات د دې ځای په اړه راکړي او ډېر معلومات به راکړي چې د هغه ځای څخه د هغه وخته تر اوسه پورې همدغه ځای پاتې دی که نه هغه په بل شکل جوړ و. عزیز صاحب ډېر ښه ده د همدغه دوکانچه یا همدغه د جرګې او مرکو او د ناستو پاستو د ځای د میرویس خان نیکه دا دوکانچه وه دلته او د دې دوکانچې په منځ کې یو ډېر لوی جوز ولاړ چې په ټوله دوکانچه باندې سایه کړې وه. د دغه دوکانچې تر څنګ د کلا دیوال دی چې دلته یو دروازه موجوده وه په همهغه وخت کې کله چې به یو بیرنی مجلس به و نو به همېشه میرویس نیکه به د خپله کوره څخه تر همدغه دروازه به دغه جرګې یا دغه مرکې یا دغه غونډې ته به راوتی. دلته به د قومي مشران راتلله دلته به ناست وه او د دې تر څنګ د دې دوکانچې تر څنګ ډېر ښکلي باغونه وه د انارو باغونه وه چې دغه مشران ته به په همهغه وخت کې د همهغه وخت میوه هم پرته وه ورته راوړل کېدل به د دغه ځای څخه تصمیم نیول کېدی چې د افغانستان د پولو څخه دفاع باید څنګه وسي د صفویانو د مغولو چې په افغانستان باندې تجاوز کاوه د هغو مخه باید څنګه ونیول سي. دلته هغه مخفي مجلسونه هم پر همدغه توکانچه باندې کېدله او د همدغه توکانچې څخه تصمیم نیول کېدی. وروسته چې به تصمیم ونیول سو بیا به نو په اقدام لاس پورې کوي. میرویس خان نیکه لمسی په هماغه کلا کې استوګنه کوم د زیارت ته ولاړ یم په لاس کې ده د کلا حفاظت کوم چې په کلا کې 5 خونې دي چې د اباو د اجداد څخه موږ پر دغه کلا کې ګزاره کړې ده ساتنه مو کړې ده د پلرو د نیکهګانو څخه تر اوسه پورې.